په هرات ولایت کې د ویشي او بې اسنادو موټرو په زیاتېدو سره په دې ولایت کې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي. د هرات په اوزوي روغتون کې چارواکي وایي چې یوازې د اختر په 3 ورځو کې 214 کسان د ترافیکي پیښو له امله دې مرکز ته انتقال شوي دي او دغه آمار د تیرو میاشتو په پرتله خورا زیاتې شي. نور حال په ریپورټ کې. په دې وروستیو ورځو کې هرات ښار کې د ترافیکي پیښو آمار لوړ شوي. د هرات حوزوي روغتون چارواکي وایي چې د اختر د 3 ورځو په ترڅ کې د نقلیه وسایطو د ګڼې ګوڼې او زیاتوالي له امله ترافیکي پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي دي. د هرات حوزوي روغتون چارواکي وایي چې د اختر د 3 ورځو په لړ کې 214 ترافیکی پیښې چې یو یې فوتي دی د مرکز کې ثبت شوي دي. در جریان سر روز عید ما تقریبا مجموعاً 214 مجروح یادرسی ترافیکی داشتیم که 5% از خانم‌ها و طفلا بودن و در کنار از او یک فوتی داشتیم که روز اول عید بود، حادثه ترافیکی بود، مرد بود فوتی هم. مجروحین تقریبا 60% از ناقابل بستر بودن، 40% بعد از توصیه تمام متلازم رخصت شدن. روز اول عید 75 مجروح، روز دوم عید 76 مجروح و روز سوم عید هم 63 مجروح ترافیکی داشتیم. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي زیاتوي چې د اختر نه وړاندې ورځو په پرتله 60% او دغه راز د تیر اختر په پرتله د ترافیکي پیښو آمار 10% زیات شوي دي. نسبت به روزهای قبل از عید ما 20% افزایش آمار حادثات ترافیکی در روزهای عید داشتیم و نسبت به عید گذشته 10% افزایش آمار نشان میده. معمولا حادثات ترافیکی همون شکلی که اول هم ذکر کردم 60% بستر میشن و مجموعاً 10% واقعات وخیمه وضعیت اینا که یعنی آیسیو طلبن و قابل عملیات. هرات ولایت کې د ویشي او بې اسناده موټرو زیاتوالی او ګڼه ګوڼه د دې لامل شوی چې د ترافیکي پیښو آمار لوړ سي او دغه لړۍ د هرات ولایت اوسیدونکو جدي اندېښنې راپارولې دي.